بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. اے پیغمبر ورسوا هغه څه چې نازلېږي تا ته من ربک ته طرفه د ربستانه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته او که داسې دې ونه کړل نو نه دې رسولی ته هېڅ پیغام د رب والله يعصمك من الناس والله بساتي تا د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين یقینا الله هدایت نکي قوم کافرانو ته قلت يا پیغمبر يا اهل الكتاب اي اهل كتاب لستم على شيء ني تاسي په هیڅ دین باندې حتی تر دې پورې تقيم التوراة والانجيل چې عمل وکړئ تاسې په تورات او په انجیل باندې وما انزل الیکم من ربکم په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی طرفه د رب ستاسې نه وليزيدن كثيرا منهم او خامخا زیات بکړي كثيرا منهم ډېرو لره د دوی نه ما انزل الیک هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته من ربک طرف د رب ستانه طغیانا وکفرا سرکشي او کفر لره فلا تأس على القوم الكافرين نو مغم جن کېږه په قوم کافرانو باندې ان الذين يقينا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی والذین هادو هغه کسان چې یهودیان دي والصابئون او صابئین دي والنصارى او نصارا دي من آمن چا چې ایمان راوړو د دوی نه بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د وروستنۍ باندې وعمل صالحا وعمل وکړو نیک فلا خوف علیهم نبوي سره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غمجني لقد اخذنا يقينا اخذت من ميثاق بني اسرائيل مضبوط وعده د بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا او رګلیو من دي رسولان كلما هر کله جاءهم چراغ نو بدي رسول یو پیغمبر بما باغ خبرو باندې لا تهوا انفسهم چې نه بخو خولي نفسونو د دوی فريقا كذبوا يودل به دروجنک وفريقا يقتلون وبلدل به وجلا وحسبوا غمان وکو الله تكون فتنه چې نه به هیڅ امتحان په دیو باندې په دې کار سره فعمون وړاندو شو وسمو کانو شل ثم تاب الله عليهم بیا مهرباني وکړه په دیو باندې ثم عموا وسمو بیا وړاندو شو کانو شل کثیر منهم ډیر د دوینا والله بصير او الله لیدون کې بما يعملون هغه سره چې دوی کوي